د عاجزي نه تواضع، دا د بندګانو ښایست دی چې کله ویلی شي چې زه بنده یم ته بنده یې، د بنده ټکي سره عاجزي مزه کوي. بنده شو معنی چې رب دې شتي، مخلوق یې نو معنی ده چې خالق دې شتي. نو چې ته مخلوق یې، ته بنده یې، ته عبد یې، نو بیا تا پورې عاجزي خوند کوي. عاجزي د الله سره، عاجزي د مخلوق سره. د الله په مخ کې عاجزي یعنی الله ته ځان ذلیله کول، د هغه بندګي کول، دا عاجزي د الله سره. د مخلوق سره بیا بل عاجزي ده چې ته هغوی باندې تکبر ونه کړې، په هغوی ځان اوچت ونه ګڼې، او تفصیل مخکې را روان دی.